په خوست او پکتیکا کې زوروره زلزله، د مړو شمېر 920 ته ورسېد او 610 تنه نور ټپیان دي. په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د پرونۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 920 او د ټپیانو 610 تنو ته لوړ شو. له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شریف الدین مسلم د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 920 تنه وژل شوي او 610 تنه نور ټپیان دي. په همدې حال کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو پیغام کې ویلي چې د وژل شویو شمېر 300 ته رسېدلی او 1500 نور ټپیان شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ښایي د پیښې د مرګ ژوبلې شمېره نوره هم زیاته شي. په همدې حال کې د پکتیکا او خوست د زلزلې په غبرګون کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اروپایي ټولنه وضعیت څاري او له زیانمنو شویو خلکو سره همغږۍ او بیړنیو مرستو ته چمتو ده. د اروپایي ټولنې د بیړنیو حالاتو د همغږۍ مرکز ویلي زلزله د ریختر په کچه 5.9 درجې وه او لږ تر لږه 150 کسان یې وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي رام سلګباروف پر خپل ټویټر لیکلي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او یونما د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تېرې شپې له زلزلې د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې څېړي. بلخوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان ټولې مرستندویه ادارې باید په خوست او پکتیکا کې د تېرې شپې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره ژر تر ژره ورسیږي. په همدې حال د ملي مصالحې د عالي شورا پخواني رئیس عبدالله په یو پیغام کې پر دغه پیښې خواشیني څرګنده کړې او له ملي او نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د پیښې له قربانیانو سره مرسته وکړي. تېره شپه د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې سیمه ولړزول او شمېر یې بدل شو. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.